پاکستان له سیپیک پروژې سره د افغانستان د تړلو اعلان وکړ. پاکستان د سیپیک تر چتر لاندې له افغانستان سره سوداګري پراخوي، خو د نوموړي هیواد په دغه کار سره افغانستان ګټه کوي که تاوان. په اړه یې افغان کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان د ترانسپورت او ارتباطاتو وزیر د شانګهای همکارۍ سازمان د ترانسپورت وزیرانو په غونډه کې ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د سیمه ایزې سوداګرۍ او ترانسپورتي دهلیزونو پراختیا ته ژمن دی. عبدالعلیم خان ویلي چې پاکستان د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز له لارې د لویو لارو په برخه کې پرمختګ کړی او غواړي دغه پرمختګ د افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراخولو لپاره وکاروي. نوموړي د شانګهای د همکارۍ سازمان په ناسته کې ویلي پاکستان غواړي له افغانستان او ایران سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخې کړي او د دغه هدف لپاره نوې سوداګریزې لارې او دهلیزونه رامنځته کوي چې کولی شي د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر جوړ کړي. د پاکستان د ترانسپورت او ارتباطاتو وزیر د ازبکستان او افغانستان پاکستان د ریل پټلۍ پروژه د سیمې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. عبدالعلیم خان ویلي د سیمې پرمختګ یوازې د دوه اړخیز باور، همکارۍ او عصري شبکو له لارې ممکن دی. نوموړي ژمنه کړې ده چې پاکستان به له افغانستان او نورو هیوادونو سره د نښلونکي ترانسپورتي سیستم پر جوړولو کار ته دوام ورکړي، خو افغان کارپوهان دغه کار د افغانستان لپاره زیانمن ګڼي.